د یوې خبرې تپوس د نه کومه بیمار کړی یم په غم کې اچولی یم په سوچ او فکر کې اچولی دا خبرې هغوی بیماری دی سوچ معاذ بن جبل بیمار کړی چې د جنت ته به څنګه ورنږدې کېږم او د جهنم نه به څنګه لرې کېږم او دلته راشه سټونه د خلکو پیړیږي د دنیا د لاسه او که کمزوری کېږي او بیماریږي نو د څه د لاسه د دنیا د لاسه ته به یو ټک وکاسې او یو دنیوي خبره ورته ذکر کړي چې دا مسله تا ته ده یا دا داسې شو بیا ورته ګوره په یو څو ورځو کې به دی ویلی شي یعنې زه یم چې دا کم ایمان دی او کمه تقوا ده چې یو سړی د دې خبرې د لاسه د سوچ او فکر د لاسه بیماریږي چې زه به جنت ته څنګه ورننوځم زه به د جهنم نه ځان څنګه بچ کوم او دا دی صحابي او دی د پیغمبر په دور کې او دا هغه کس دی چې پیغمبر یې لیدلی او بیا سره پاسه 1400 کاله بعد یو سړی پیدا شي او په خپل ایمان دومره د خپل ایمان ته دومره غره دی چې لکه که دې ورته ووایي چې الله دې هدایت درکړي نو هم خفه کېږي ولې وایي زه تا ته څه بېدینه ښکارم څه کوم سړي په تاسو کې دا سوچ کړی زه به جنت ته څنګه ننوځم حقیقت به وایي او ځان ته ووایي حقیقت ته چې د کټ کې پرېوته ته دا سوچ کړی زه به جنت ته څنګه ځم کټ کې چې پرېوځي دا سوچ دی سبا به څو ګټم کټ کې چې پرېوځي دا سوچ دی کلي ته به څنګه ځم ډز وړو ته موبایل میلاو که ډز بچو ته موبایل میلاو که خویندې ورونو ته میلاو که ابد درځم به واغه دا ټول یعنی سبحان الله د کمزوري انسان کمزوری سوچ د غټ انسان غټ سوچ یو سړی بوځي ته موږ د دې نه منع کوې د دې سوچونه نه دا سوچونه به راځي موږ ټولو ته د دنیوي سوچونه دا موږ ته راځي خو دا سوچونه دومره په ځان مه زوره ورکوو چې آخرت ته به کې میر کړی نور دا خو موږ انسانان یو دا خو زموږ طبیعت دی دا سوچ به راځي رزق به څنګه ګټمه بچو سره به څنګه میلاویږم دا سوچونه راځي خو دا راشي او ختم شي دا نه چې داسې سوچ په ځان باندې را زورور کړي چې ټول عمر هم په دغه سوچونو کې تېر شي او چېرته دې پکې دا سوچ ونه کړو چېرته تاسو کې دا چا سوچ کړی چې تولۍ کې پرېوځي چې الله به زما نه نن راضي او که ناراضه وي کوم یو کس دا سوچ کړی چې د شپې سملي او دا سوچي دا سړی چې ویده کېږي د دې نه یو پاو ساعت مخکې یا 10 منټه مخکې څه نه څه خبره ذهن ته راځي چېرته دا دې ذهن ته راغلی چې زه خو اوس ویده کېږم او د مرګ ژوند پته نه لګي کېدی شي زه راپاسم په قبر کې کله چې رانه منکر او نکیر تپوس کوي هو زه اوس ویده کېږم او دا په ما باندې یو مرګ را روان دی چې دې ته وړوکی مرګ وایي هسې الله به زما نه نن راځي او که ناراضه وي زه خو ویده کېږم خو په څه حال کې الله به راته په غضب کې که الله به رانه خوشحاله دا سوچ د اوچتو مؤمنانو دی ما نن څو نیکیانې ګټلې دي ما نن د اسلام دپاره څه کړي د 40 ګنټې په تا تېرې شي که نه 40 ګنټې لکه ته مثال کې د شپې په 10 بجې ویده کېږي چې راپاسې سهار بیا سبا 10 بجې ویده کېږي د دې 10 پورې 40 ګنټې شو په دې 40 ګنټو کې تا اسلام ته څه فایده رسولی ده او که مې شروع کړو کېدای شي په کلونو هم څه فایده نه یې رسولي 40 ګنټې خو پرېږده په دې 40 ګنټو کې تا څه کړي دي دین دپاره چا ترې خیر ښوولی دی چا ترې فایده رسولې ده چا سره دې منډه والې ده ته ما ته صرف دا وایي چې ما مونځونه کړي هغه مونځونه موږ ته معلوم دي چې نن سبا څنګه مونځونه دي زه مونځونه دې وکړو بس نو دا خو ته د خپل ځان دپاره لګیا په کولو کې ستا فایده ده او په نه کولو کې ستا نقصان دی تا اسلام ته څه فایده رسولې ده څه دې کړي د اسلام دپاره د مسلمانانو دپاره دې څه کړي دی به وایي چې زما هغه مور پلار هم مسلمانان دي او هغه بچي او ښځه هغوی له مې مزدوري کړې بیا قضې ته خبره راغله هغه مسلمانان دي که نه هغوی له مې منډه والې زه دا منم چې هغوی له به منډه وایي خو عمر له بس دقه یوه مسله ده دا د معاذ بن جبل حال دی وی یا رسول الله
د یوې خبرې تپوس دنه کومه قد امرضتني واسقمتني واحزنتني اے د الله پیغمبر د دې خبرې تپوس دنه کومه چې زه بیمار کړی یم زه په غم کې اچولی یم اے د الله رسوله زه په سوچ او فکر کې اچولی یم اے د الله پیغمبره څه تپوس دې څه دی مرني بعمل يدخلني الجنة او یا هغه کم عمل دی چې ما به جنت ته ورننه باسي او د جهنم نه امید لريږي دې خبرې بیمار کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله صحابه کرام ورته یا رسول الله وی لقد شبت بوډای شوې ګیره کې سپین چې کله ولګي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی د سورت هود او واقعه او د سورتونه ورته یاد کړو دې بوډا کړی دې سورتونو بوډا کړی سورتونو څنګه بوډا کړو د آخرت خبرې دي پکې هغې وي بوډا کړی او دا هغه انسان دی چې اولنی انسان چې د جنت دروازه به کولوي هغه دا دی او دی بوډا کېږي او زمونږ ته چې ویښته دې سپین شوي دا جوي د مسافرو او دا جي غمونو او دا جي د اوبو کې مالګه ده او دا جي پلانې شي او پلانې دې زمونږ ویښته سپین کړو ټول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بوډا وي دې صورتونو بوډا کړی دې صورتونو راله دا ږیره سپینه کړی او دا ویښته یې راله سپین کړو دې انسان دومره سوچ دی او هغه انسان چې د جنت دروازه کولاوي ځینې خوا بل څه دي د جنت دروازه به کولاوي یعنی چې څو پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت ته نه ننوتی بل څوک ننوتی شي بل پیغمبر ته مخکې تللی شي بل صحابي مخکې تللی شي نشي تللی او ځکه وایي حدیث کې وایي چې کله زه دروازه وټکوم د جنت نو وبویلی شي څوک یې نو زه به خپل نوم والم وی ما ته به ووایي هغه ملک په ملایکو کې چې کوم ولاړي وی ما ته وایي چې او ما ته ویلی شوي هم دا و چې دې سړي ته به اول دروازه کولاوي هغه انسان وی زه دغه صورتونو بوډا کړی یم په کومو کې چې د آخرت تذکره ده زه به په تا باندې ښه ګمان وکړم چې ته یې ویې په مخه ځه زه به د باندې ښه ګمان وکړم چې روزانه ته د قرآن څه نه څه تلاوت کوې او د ایتونه ستا مخې ته تېرېږي چېرته اوس لږ ودرېدلی چېرته لږ سوچ دې کړی اوس قرآن دې کوله وکړو اذا وقعت الواقعه الله وی چې کله راشي هغه واقع کېدونکې خبره د څه شی ده اخر د واقع کېدونکې خبره چې ته سوچ دې کړی خافضة الرافعه بعض خلک به د قیامت په ورځ همدغه ورځ به یې ذلیله کوي او بعض به عزتمن کوي زه به په دې عزتمنو کې یم که زه به په ذلیلو کې یم دا قسمه ایتونو سره چې ته ولاړې چې په تا خو ویښته خو د له سپین ټي که نه بوډا خو دې کي وامتازوا اليوم أيها المجرمون الله وی زه به د قیامت پر ورځ اعلان وکړم چې ای مجرمانو تاسو جدا شئ د جنتیانو نه چېرته سوچ دې کړی چې ته به کومو کې مجرمانو سره به جدا کېږي که جنتیانو کې به پاتې کېږي دا قسم آیتونه ژوندې زړه غواړي ژوندې او چې زړه دې کله مړي که نه او دنیا کته او دنیا بره دې خبرو سره ته نشي ودرېدې دا دله زه لیکل در کومه لیکل ګارنټي یقیني درته وایم چې ته دې خبرو که سوچ نشي کولی چې څو پورې دې زړه د آخرت طرف ته متوجه نه وي او څو پورې چې ځان د آخرت بچی نه جوړ کړی هغه وخته پورې ته دې خبرو ته سوچ نشي کولی نو سبحان الله معاذ بن جبل دې سوال څه کړی و ناجوړه کړی و دې خبرې بیمار کړی و او دې خبرې په غم او په سوچ او په فکر کې اچولی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله یعنې نور بس دا خبره په زړه کې پاتې نه شو یا رسول الله بس ووایه راته دا کوم عمل به مې جنت ته نه باسي او د جهنم نه به مې لرې کوي نو دا د هغوی تپوسونه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لقد سألت عن عظیم د ډېرې لویې خبرې باره کې دې تپوس وکړو
او یقینا د ډېرې لویې خبرې مبارکې